من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم مسلمانانو د اهل سنت والجماعت د مسلک او د حنفي مذهب سره تعلق لرونکو، نن تاریخ 2021 د جنوري 8. تاسو ته معلومه ده چې د نامنهاد دیوبندي چې ډیر عمر یې د دیوبند په نامه باندې و وهابیت ته خدمت کوي. د صوبه سرحد مشهور مفتی نادم په نامه مشهور مفتی نادم، لله الحمد، ما ملګرو ته ویل مال دا زموږ د شهیدانو اساتذه وو، یو کرامت بعد الوفات دی چې ښکاره سو چې هغه ویل چې دا وهابي د دیوبند په جامه کې غل دی. نن هغه دی ښکاره سو چې د محمد بن عبدالوهاب نجدي تایید شروع کی او علی الاعلان د وهابیت دفاع ته ټټر د دیوبند په جامه کې ووهی. هغه مفتی نادم چې تیر کلیپ کې موږ جوابونه ورلره ورکړل چې اوس د وهابیت دفاع ته مو نن راوستلی دي د الله په فضل. د هغه مفتی نادم سره چې زموږ کومه خبره ده تیر کلیپ مو تیر کړی دی، دویم کلیپ کې خبره کوم. دې کلیپ کې به زما او د ده د مسئلې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم چې کومه مسئله وه پر هغه خبره کوم. ابتدا د خبرې به د دې ځای وکړم خپلو ټولو ملګرو احنافو سچه حنفیانو د اسلافو د عقیدې او د تګلارې خلکو هغو ته به وایم چې فتح مو مبارک سه. یقینا کې نادم مني کې نه مني، لله الحمد، دا زموږ تاسو یقیني فتحه ده. ندیم چې هر څونه ټوفونه وي، ندیم در اوسه پورې دا نارې وهلې چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دا په خیر القرون کې ثبوت نه لري، بدعت دی، او مناظره کې بیا دا ویل ول دا در زنا بدتر بدعت دی. نن د الله په فضل د حنفیت په زور او په قوت سره مو دا ځای ته ندیم راوستی چې نن وایي میلاد النبي صلی الله علیه وسلم منم او لمانځه مې او د افضل د مندوبات دي. کم میلاد النبي صلی الله علیه وسلم چې موږ کوو چې د شریعت موافق وي، د هغه میلاد نن ندیم تایید رسره وکړي. در ننه پورې به ندیم او د استادانو دا ویله کتابو کې لیکل دي، وایي د میلاد صیغه دا په حدیثو کې نسته، وایي دا نه پسې نوم بدعت دی، دا کتابو کې دي، بیا زه په میدان کې ښکاره کوم. نن خپله وایي زه میلاد ومنم. نن مو دې ځای ته راوستی، دا د حنفیت فتح ده، لله الحمد. ندیمه پر تا خلک نه و برابر سوي، ټولو مسایلو کې به دغسې راځې، یا به حق منې، حق به تسلیموې، یا به سم دم زموږ د قندهاریانو پر چم باندې سلنګ سر ټکوې، میدان به پرېږدې، بله خبره نسته. نو اوله خبره دا ده ندیمه، کم میلاد چې شرعي میلاد وي د هغه موږ تایید کوو، چې موږ یې کوو هغه میلاد نن تا راسره ومنئ. او کم میلاد چې تره دی چې ته د بریلیانو خرافات پکښې کې وي د هغه موږ خلاف یو. چې کم توا صیفیانو بریلیان کم میلادونه کوي، زه بیا درته وایم هر څوک چې کوي د نامه سره زموږ کار نسته، که د صیفیت په نامه دی، که د بریلیت په نامه، که د دیوبند په نامه، چې په هر نامه وي چې د شریعت خلاف میلاد وي موږ مخالف، چې د شریعت موافق میلاد وي موږ مؤیدین، که نر یې پر هغو لګېږي راسه میدان ته حاضر سه چې خبره وکړو. کم چې ته دا خبره کوې چې تخصیص ناري ارزت کوي، وایي چې زه میلاد کې تخصیص نه منم. کوم تخصیص نه منې؟ دا یوه خبره باندې لا تشریح وکړه. کم تخصیص چې نه منې پر هغه خبره کوم. مطلقا تخصیص نه منې، زه به د الله په فضل د دیوبند د علماو په کتابو درته ثابتوم، میدان ته راسه پر تخصیص به خبره سره وکړو. او که کم تخصیص نه منې، تشریح وکړه، خبره وکړه کوم رقم تخصیص نه منې. داسې تخصیص نه منې چې په دا ورځ نفسي په میلاد کې برکات و انوارات په دا خاص ورځ در بل وخت نسته، که دا نه منې راسه د دیوبند په کتابو یې در ثابت کړم. او که ته وایې چې داسې تخصیص نه منم چې بل وخت میلاد نه دی، میلاد یا ثواب نه لري، د دې څخه موږ هم منکرین یو، د دې څوک قایلین نه دي. او که د تخصیص تشریح وکړه، پر تخصیص به بیا خبره سره وکړو، که هغه ته جوړ یې. که نه د میلاد مسئله موږ در څه وګټل، زه خپل د پښین شرمېدلو شیرانیانو او د مفتاح العلوم د مدرسې عطاالله او حیات الله او د دې ملګري نور د لیوبند څو ملایان چې د دې سر په بغل کې ولاړ دي، هغو ته دا وایم چې وایي شرمېدلو، تاسو خو زما پر میلاد باندې ردونه کول، تاسو خو د ملا داروخان په نامه باندې ګوره هر شیراني زه نه یادوم، دا خبره بیا کوم مکرره. ما ته یو شیرانیانو په قوم کې دا غیرتمن قوم دی، یو دننه سړي راته وویله، د دغه قوم سړي راته وویله، وایي ته د پښین شیرانیان همیشه یادوې. ما له په پښین کې د پنجپیریان شیرانیان یادوم، هغه ویل دا شیرانیان نه دي،
ول د دې نسب نه معلوم ول ته د داروخان څه پوښتنه وکړه داروخان ته خپل په شریانیت کې خپل نسب نه معلوم ول دا بې نسبه خلک دي دا د قوم سړي راته ویل دي به هر تقدیر هغه خبره زه دا کوم چې دا شر رساني چې ځان د شراني په قوم ګډوي هغه خو کتاب ولیکي او زموږ پر میلادو یې رد وکړي او د ځان دپاره چې ډېرې زوري وهلې تاسو خو میدان پرېښوئ زوري مو په ندیم باندې وهلې نن مو ندیم نادم سو نن مو ندیم میدان وتښتېدی د میدان یې پرېښوئ په پړو به اوس نه راولي دا یاد ولري ټول خلک ندیم به اوس په تناو تړلی میدان ته نه راولي د الله په فضل که پر تخصیص خبره کوي نادمه هم درته تیار یم راځه تناقضات خو دې خبرې کې دومره ډېر دي ما تا ته مخکې وویل لیونۍ غوندې درسه جوړ سوی دي ځکه خوله دې کږه سوې ده کرونا نیولی خبرو نه رنګ دې چیش درسه جوړ سوی دی افلا وایي خبرو کې وایي زه تا نه پیژنم ما ته وایي دا بار بار وایي زه تا نه پیژنم او بیا بار بار وایي ته صیفي یې ته مشرک یې ته افغانۍ یې ته قندهاری یې ته فلان دا قصې کوي افلا وایي زه افغانانو ته دا وایمه بیا وایي دلته کلیپ زما سره شته چې د افغانستان ټولو علماو ته نعوذ بالله د سپیو نسبت کړی دي او داسې جهالو باندې بیا د افغانستان خلک هم پسې وي زما سره کلیپ دا ویډیو کې دي که چا غوښتي ورستومې نو بیا ما ته وایي زه تا پیژنم نه بیا راته وایي ته صیفي مشرکې دا اوس ته څه ګډې وډې وایې دماغ دې نه دی پر ځای که څنګه وایي ته د خدای وبېرېږه ما ته وایي هلکه د خدای چې بیریږي هغه خلکو دغه حال وي دا د خدای بیریږي د خدای چې بیریږي هغه ښځې تښتوي د بل دا د خدای د تښتېدو والا کار دی چې سړی د خدای داسې خلکو باندې به ځانونه چاپې کوي هغه به بل ښځې تښتي یو سړی چې ښځې تښتي دا د خدای دیوبند د خدای و داسې ایوانانو ته نه مجبوره کي لکه ته دیوبند خلک لري دیوبند ښه قوي خلک لري داسې خلک دیوبند خدای نور مجبوره کي لکه ته راځه ما ته وایي ستا سره ته ولې زما سره 5 ملګرو ته نه تیارېږي بل چا سره 10 ملګرو ته تیار یې زما سره 5 ته نه تیارېږي نو نور خو سړي موږ خو د سړو سره 20 ملګرو ته تیار یو ته خو سړی نه یې نادمه ستا ویډیو حال خو د مناظرې حال خو ما په تېرې ویډیو کې درته وښوی چې تا کم ډمتوب په مناظره کې شروع کړی دي ته خو ملګري د ډمتوب دپاره راولې ځکه ما او تا به یوازې په یوازې مناظره کوو نرسه که خبرې زما سره کوي یو به ته یو به زه یم د مفتي ګوهر علي شاه صاحب کور به وي راسه میدان ته او که چیرې یوازې نه یو ملګري درته پرېږدم هغه به ستا سره کتابونه سموي کیمرمین به دي یو ملګري بل در سره یې دا تاسو 3 کسان یو کیمرې والا یو کتاب والا یو ته او کم چې ته وایي یو ګړۍ ته ګوري یو فلان ته ګوري هسې کیسې کوي هغه به د کور بې زبان خپله کوي هغه ستا کار نه دی ما سره به یو په یو باندې کښېنې راځه میدان ته راسه چیرې راځې چیرې درسم غږ وکړه وایي د شیخ صاحب په ټولو شاګردانو کې شهید نابغه تقبله الله یادوي دومرې غیرتمند نه سو پیدا چې د هغه دفاع وکړي د هغه دومرې غیرت دی چې ګورې نن ته په ګوخانه ځینې ننوتلی لکه حیوان نن ته موږ په غاره نن ایستلی ندیمه دنیا اوس ولیدله ته هغه ډزمار وې چې ګرد دنیا ته دې توفونه وهله چې زه ندیم یم او زه فلانه کوم زه فلان ځای ته ورځمه نن زما وطن ته نه راځې زه ستا وطن ته درځمه زما مسلې را سره منې د خبرو نه یې د کورونا په کیس کې دې ځانه څه خوندي کړي دعوت نارې دې د دې وکړي چې زه کورونا نیولی یم کورونا نه یې نیولی وام در باندې تیر سو د پښې چمونه کوي سره راځه بیا که ګوره آخري خبره دا درته کوم ندیمه که ته زما د استاد شهید نابغه تقبله الله پر عقیده خبره کوي د ما فوق الاسباب و ما تحت الاسباب بیا درته وایم د هغه تشریح ما د هغه په قول تیر کلیپانو کې درته وکړل چې هغه د ما تحت الاسباب قایل دی نو بیا به هغه تشریح شیخ ادریس صاحب ته د ده دومره استاده به هم او که ته دا نورې مسلې رامنډې نورې مسلې مه په منډه چې حاضر و ناظر دی مختار کل دی فلان دی ما تا ته مخکې ویل دا ستا دروغ دی ابترا ده هغه خبرې مه کوه ناکیبې ځای خبرې د بل په پرتاګه باندې خپل دغه مه پټوه دا ما تا ته پخوا ویل دي مکرر وارونه نورې خبرې مه په منډه زما سره خبرې وکړه که د هغه پر کلیپ خبرې کوي هغه ته تیار یم که زما سره خبره کوي ندیم کاکا راسه میدان ته د میلاد مسله خو مې در باندې ومنل پر تخصیص باندې به خبر سره وکړو او که ته د سیفیت خبرې کوي بار بار سیفیانو دا وکړله پیر سیف الرحمن رحمه الله فلانه زه مړی تا ته سیفیانو دومرې چلنجونه درکړله که دومرې چلنجونه قسم دی که کونډې ته یو چا ورکړي وی میدان ته به راوتلی وی ته د کونډې غیرت هم نه لرې ما تا ته مخکې ویلې ته لکه کوټه چرګه نارې ویې هګۍ نه اچې هسې بې ځایه نارې ویې ته هسې بې ځایه ګډې تا ته دومرې چلنجونه درکړله د سیفیت دفاع ته د سید ایاز علي شاه باچا صاحب حفظه الله دورې ناست دی نرشه ونیسه میدان ته ورسه هغه ستا دفاع کوي نور هغه د جرار الحنفي حفظه الله نور علما درته انتظار دي هسې ته مازې ورته حاضر سه زما د استاذ دفاع پر ما فرض د شهید نابغه تقبله الله که د سیفیت دفاع وي سیفیان الحمدلله ډېر دي ورسه د هغو سره خبرې وکړه
هغه زما ضرورت نشته. که ته د سیفیانو پر خاص میلاد خبرې کوې د هغو سره یې وکړه، که ته پر عام شرعي میلادو زموږ سره چې موږ یې کوو عام اهل سنت یې کوي خبرې کوې راسه. نور شیطانتونه مه کوه، بې ځایي خبرې مه کوه. ما ته فلانه وکړله امارت فلانه. هر سړی امارت پیژني. امارت د مسلمانانو ګډ کور دی. د امارت غذای او غیرتونه خلکو ته معلوم دي. ستا بېننګي او ستا د شیراني چې دواړه په جمعیت غله ننوتلي یاستې حال خلکو ته معلوم دی. ته خو ستا حال خو خلکو ولیدي. ته په علماو پسې څه وایې؟ ته څنګه نه شرمېږې چې بیا د امارت نوم اخلي او دلته افغانانو ټولو علماو ته نعوذ بالله د سپیو نسبت کوې؟ دا ستا انسانیت دی، دا ستا اخلاق دی چې ته کوې. مقصد د خبرې دا دی. بیا درته وایم چیرې سره تیار یې، کمې خبرې ته تیار یې. اوس په دې کې لنډ مختصر کلیپ کې جواب راکړه. تخصیص باندې را سره کښېنې، درځم د مفتي ګوهر علي شاه صاحب کور ته. د شهید شیخ صاحب کلیپ هغه درته تیار دی. اللهم هل بلغتو. کم کتابونه چې پیش کړي هر کتاب جواب کوه. هر کتاب جواب کوه. مولانا صاحب محترم ښه خبره وکړله. ته خو ما مخکې مو وویله مالته داسې یې لکه بې ادبي معاف د ټانګې همار. ته د ټانګې همار غوندې چې اوبو ته ودرېږې، غاښونه دې ټینګ نیولي دي، دلته تقوا کوې، جګ جګ ورځې د خدایه وبېرېږه ما ته وایي. او هلته چې بیا اخور ته ودرېږي، بارونه دا یو پارسل پروړ په نس باندې په ګېډه چښي. تو نه دا مه کوه. دا زما خبرې په ګېډه مه چښه. زما د هر کتاب جواب راکړه. تیر ویډیو کلیپ کې چې مې د کم دیوبندي علماو حوالې د محمد ابن عبدالوهاب نجدي پر وهابیت درکړلې هغه راکړه. یوه خبره پاته ده. تیر ویډیو کلیپ کې د قسم اخیستی و تا د محمد ابن عبدالوهاب نجدي کتابونه کتلي نه دي. دا دی، دا وګوره. تا در هغه اوس لیدلي نه دي. قسم خوره، زن طلاقه، ته قسمونه اخلي و د هغه کتاب دې کتلی نه دي. دا وګوره کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید للامام الشیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب. دا دی، دا هغه ستا د مقتدا چې تی په مذهب باندې یې د وهابیانو د پلار د خوارجو د امام چې ته د هغو سره یې الخوارج کلاب اهل النار. اللهم هل بلغتو.